السلام علیکم. عملیات محبت چینل کې ستاسو هرکلی دی. نن ما تاسو دپاره یو بل ډېر زبردست تعویض راوړلو. دا یو داسې تعویض دی چې د کې د قرآن والا یو آیات لیکل شوی دی. نو د دې تعویض به ډېر زیات خیال کوو چې دا په بالمزۍ کې ونه کوي او خویندې چې څومره دي هغه د پیریډس په ورځو کې دا تعویض مه کوي، ولې چې ډېره سخته ګناه ده. دا د قرآن یو آیت دی، نو دا نوراني تعویض دی. د دې وجې نه زه تاسو ته وایم چې دا تعویض چې چا دپاره هم کوئ نو ډېر زیات سوچ او په سمجھ کې وکړئ. خو دا تعویض ما سپیشل یو چا دپاره وکړلو، ولې چې هغه په وټساپ باندې ډېر زیات میسیجونه کړي دي. هغه یوه خور ده چې ډېره زیاته پریشانه ده، نو هغې دپاره ما دا تعویض راوړلو. د ده زکات ما ادا کړلو. نو تاسو ته ما دا تعویض در وړاندې کړلو چې تاسو هم ته فایده واخلئ او هغه خور چې ډېره زیاته مجبوره ده هغه هم تر فایده اوچته کړي. کله چې تاسو دا تعویض کوئ نو د تعویض دپاره به اول تاسو صفا سوتره ولامبئ او تاسو په ځان پورې خوشبو ولګوئ. یا 4 وړو سورتونه آیت الکرسي او درود ابراهیم به په ځان باندې چوف کړئ، ولې چې د تعویض والا چې کوم موکلات دي نو کچري تاسو نه پکې څه غلطي هم خوشي نو چې تاسو خپل اثار کړی وي، یعنی وظیفې مو په ځان باندې ویلي وي چې کومې ما تاسو ته وویلې، نو د موکلات به تاسو ته نسخان نه در کوي. او کچري دا تاسو غلط مقصد لپاره استعمالوي یا یې په بالمزۍ کې کوئ نو د دې ولا موکلات چې څومره دي هغه به تاسو ته ډېر خټ نقصان در کړي. او د دې تعویض والا 4 موکلات دي چې هغه نومونه په 4 ګډونو لیکل شوي دي. د تعویض لپاره د زعفران او د مشکو ضرورت نشته دی یا د ارکې ګلاب. نو چې کله تاسو دا تعویض کوئ یو صفا پین به راواخلئ، یو سپین کاغذ به راواخلئ چې بالکل صفا سوتره وي، وړاندې نه وي استعمال شوی. خو د دپاره چې کله تاسو لباس چینج کوئ او ځان پورې خوشبو ولګوئ، اثار وکئ، نو یو د تنهایۍ ځای به منتخب کړئ چې په هغه ځای کې نه څوک وي او نه څوک ځي راځي چې تاسو دا تعویض پرسکون ولیکئ. یعنی تاسو د ځای کې تعویض لیکئ، بهر شور دی یا څوک تاسو له نری وي نو ستاسو ټول سوچ به هلته کې وي. نو دې د وجې نه د تعویض لپاره د تنهایۍ ځای منتخب کړئ. کله چې تاسو د تعویض دپاره یو تور پین راواخیستو، یو سپین کاغذ مې راواخیستلو، نو بیا به تاسو قبلې طرف ته مخ کوئ او په جانماز باندې به کښېنئ، ولې چې دا تعویض د قرآن آیات والا دی. نو دې د وجې نه د ده ډېر احترام وکوئ. نو چې کله تاسو جانماز باندې کښېنئ او قبلې طرف ته تاسو مخ کړلو نو تاسو به اول 9 خانې جوړې کړئ. بیا د هغه د بعد چې کله تاسو عادت شروع کوئ نو ټولو نه به بیا ولیکئ 786. بیا به یا جبرائیل علیه السلام ولیکئ، بیا میکائیل علیه السلام، بیا اسرافیل علیه السلام، بیا اسرائیل علیه السلام. یعنی دا د تعویض 4 موکلات دي. د وجې نه دا یو ډېر غټې فرښتې هم دي. نو د وجې نه چې کله تاسو دا تعویض کوئ نو ډېر زیات په احتیاط کې وکئ. بیا چې کله تاسو بهر نه مکمل کړلو چې کوم چال ما تاسو ته ښودلی دی، بیا چې کله تاسو خانو ته راشئ نو خانو کې به تاسو ولیکئ انا لله و انا، یعنی دا 3 خانو کې مکمل شو. بیا لله و انا الیه، بیا دا 3 خانو کې مکمل شو نو 3 خانې پاتې شي. بیا چې کله تاسو لاندې خانو ته راشئ بیا به تاسو لاندې خانو کې ولیکئ و انا الیه راجعون. نو دا د قرآن یو آیات ته کله چې څوک وفات شي نو مونږه اکثر خلک دا وایو چې انا لله و انا الیه راجعون. نو دا دی اکثر خلکو ته به دا هم پته وي کله څوک وفات شي نو ډېر خلک داسې دي چې هغه دا دعا یایي او ډېر خلک یې بالکل اعلان واوري او بالکل یې درګذر کړي، یعنی دا دعا ونه وایي. نو هغه ته خو پکار دی چې چا باندې د جنازې اعلان ولګي چې پلانکی وفات شوی دی، نو تاسو ټولو مسلمانانو ته مونږ ته دا پکار دی چې مونږ دا دعا ووایو چې انا لله و انا الیه راجعون. بقایا د تعویض دپاره ورځ نه دی مقرر، تاسو دا کمې ورځې هم کولی شئ، خو بهتره دا ده د جمعرات ورځ، د جمعې ورځ او د مانګل ورځ، دا 3 ورځو کې دا تعویض وکړئ. او د ده خاص ورځ مقرر نه ده، خو دا 3 ورځې ما تاسو ته ځکه وویل چې دغې د تعویضونو اثرات ډېر زیات وي. بیا چې کله تاسو دا تعویضونه ولیکئ، یعنی دا به تاسو 2 تعویضونه لیکئ چې څنګه تاسو پیاله ولې لیکل شوی وي دغه شانتې به بیا هم تعویض هم ولیکئ. بیا چې کله دا تعویضونه 2 مکمل شي نو دا به تاسو منجمع کړئ، یعنی د تعویض شکل به ورته ورکئ. که چاته د تعویض شکل ورکول نه ورځي نو هغه نورمل وي، بالکل 4 دوبره هغه کوي
بیا به هغه نه تور تار تاو کوي او په چمړې کې به یې بند کوي. که تاسو سره چمړه هم توره اویلیبل نه وي نو تاسو یې تورې کپړې کې هم بندولی شي. بیا به دکې یو تعویض په یو داسې ونه کې ځوړند کوي چې هغه خوږه میوه ورکوي، یعنې خوږه میوه نیسي. او دویم تعویض چې کوم دی دا به په هغه کور کې دفن کوي چې کوم کور نه هغه هلک یا هغه جنۍ یا هغه کس تللی دی او واپس نه راځي. په هغه کور کې به دا یو داسې ځای کې ښخ کوي چې هغه ځای کې 24 غنټې تیاره وي. نو چې کوم کور کې تاسو پاتې کېږئ هسې نه تاسو پاتې کېږئ په یو کور کې او دا تعویض تاسو په بل کور کې ښخ کوئ، نه دا به مخه کور کې ښخوئ چې کوم ځای کې تاسو پاتې کېږئ، خو مغه ځای کې به ورته داسې ځای منتخب کوئ چې په هغه باندې 24 غنټې تیاره وي. دې د وجې نه دا تعویض ما تاسو ته وړاندې راوړلو چې تاسو دا تعویض وکړئ او خپله فایده ترې اوچته کړئ. ولې چې دې دنیا کې اکثر خلک داسې تعویضونه ورکوي خلکو ته چې هغه یو دروغ وي، یو فراډ وي. او زه چې کوم تعویضونه تاسو ته درکومه په دو تعویضونو کې ټول د قرآن آیاتونه وي یا د قرآن د آیاتونو عادات وي. نو دې د وجې نه زما ټول تعویضونه چې کوم تاسو ته زه وړاندې کومه په دې کې داسې یو هم تعویض نشته دی چې تاسو هغه تعویض وکړئ او تاسو ته اثر در نه کوي. خو دا ډیپینډ په تاسو کوي چې هسې نه تاسو مونځ او داس نه کوئ، قرآن تلاوت نه کوئ او تعویضونو ته مې زور ورکړی وي، بس تاسو یقین صرف په تعویضونو باندې وي نو بیا یو هم تعویض اثر نه کوي. ولې چې په تعویض کې تاسو د قرآن آیات ولیکلو او تاسو یا په هاړه کړلو یا مو په مټ کړلو او د قرآن مخ په کلونو باندې نه ګورئ، نو د هغه تعویض څه ضرورت شولو چې تاسو په مټ باندې کوئ یا تاسو په غاړې باندې کړلو. نو دې د وجې نه زه تاسو ته وایم چې کله تاسو تعویض کوئ نو تعویض دپاره به تاسو 15 وخته عبادت هم کوئ او د قرآن تلاوت هم کوئ. ولې چې تاسو مثال دا نه دی چې صرف تاسو تعویض دپاره کوئ، مونږ ټولو ته پکار دی چې مونږ 15 وخته مونځ او داس ښه په پابندۍ سره کوو او د قرآن تلاوت هم کوو. اوس چې د کوم تعویض ما تاسو ته راوړلو چې انا لله و انا الیه راجعون، ډېرو خلکو ته به دا پته وي چې چا نه څه ورک شي نو بیا ورته بل انسان وایي یا هغه په خپلو دماغو کې راشي چې دا دعا ووایه نو تا ته به دا ورک شوی شی واپس میلاو شي. او بیا کله چې هغه دا دعا شروع کړي نو الله هغه ته هغه ورک شوی شی ورکړي. ولې چې ما خپله هم چې ما نه څه ورک شي نو زه دې دعا ته ډېر زیات زور ورکړم. ولې چې مونږ د تعویضونو کار وي نو موکلات وي مونږ سره، نو هغه مونږ نه کله یو شی وچت کې بل ځای کېدي، کله بل ځینې وچت کې بل ځای کېدي، یعنې مونږ ته پریشانه راکوي. نو دې د وجې نه چې کله مونږ دا دعا شروع کړو نو هغه شی مونږ ته میلاو شي. نو د دې وجې نه چې څوک ورک شوي وي یا قیمتي سامان ورک شوي وي یا څوک د کور نه تښتېدلي وي، لکه تاسو ته مې وړاندې کومې خبرې وکړلې، تاسو ویډیو سکیپ کوئ ما چې تاسو په یوې خبرې باندې پوهېږئ نو تاسو به تعویض بالکل صحیح طریقې سره کوئ. د دې تعویض والا ټیم هم مقرر دی چې که چېرې تاسو دا تعویض کوئ نو دا تاسو کوشش وکړئ چې کله سترګه راوخیږي، یعنې 9 بجې نه ونیسه تر 10 بجو پورې د ده تعویض والا ټیم دی. په دې 1 غنټې کې به تاسو دا 2 تعویضونه مکملوئ. چې کله مکمل شولو نو دا تاسو خښولې او ځوړندولې کله هم شوئ. دا نه دی چې دا تاسو به خامخا په هغې ورځې باندې یا په هغه ټیم باندې دا تعویضونه یا ځوړندوئ یا به یې خښوئ. یعنې دا تعویض د لیکنو ټیم چې کوم دی هغه 9 نه 10 بجې پورې دی، دو کې به دا تعویضونه تاسو مکملوئ. د دې تعویض چال هم مقرر دی، یعنې دا د بهر چاله دا تعویض اثر نه کوي. او د چال طریقه ما تاسو ته د ویډیو په شروعات کې ښودلې ده، یعنې چې کوم ځای کې ما 1 2 3 یعنې انسي چولې دي، تاسو به اول انسي ته وګورئ چې هغې سره کوم عدد لیکل شوی دی. داسې به تاسو دویمې خانې ته راشئ یا دویم نمبر ته به راشئ. داسې چې کله تاسو مکملو نمبرو ته ګورئ نو تاسو به هر یوې خانې والا نمبر، یو خانې کې 18 لیکل شوی دی، بلې کې 17 لیکل شوی دی، تاسو پیله د 18 خانې والا پور کړلو او بیا تاسو 17 ته راغئ نو د تعویض ټول تاثرات چې کوم وي هغه ختم شي. نو بالکل چې څنګه ما تاسو ته نمبرې درکړي دي، کومې نمبرې مو پیله درکړي، تاسو به هغونه سکرین شاټ والئ او ځان سره به سیو کړئ. کله چې تاسو تعویض کوئ نو ویډیو کې چې څه ما ویلي وي او کومې طریقې سره ما ویلي وي تاسو به هغه وکړئ. او چې کله تاسو تعویض نقل کوئ نو تاسو به هغه سکرین شاټ راولئ ځان ته مخامخ چې کومې خانې کې کوم عدد پیاله لیکل شوي وي، یعنې تاسو به نمبرو سره ځئ، بې نمبره به دا تعویض نه کوئ. بیا چې کله تاسو دا تعویضونه مکمل کړئ نو انشاءالله تاسو ته به د الله په حکم سره دا رزلټ درکوي. اوس دې ویډیو کې زه هغې خور دپاره تاسو نه یو ګزارش کوم چې هغه ډېره زیاته پریشانه دی. نو ما اوسه پورې چا نه هېڅ څه هم نه دي غوښتي، خو دې ځای کې زه تاسو نه غوښتنه لرم چې هغې خور دپاره، هغې بچۍ دپاره چې نه یې مور شته، نه یې پلار شته، نه یې څه اسرا شته د خدای نه علاوه او د مونږ د تاسو نه علاوه،
هغه د لپاره خصوصي هر یو انسان د زړه د کومې دعا وکړي چې هغه چې کوم ارمان دی هغه د ورته الله پورا کړي، چې کومې جنې پسې یعنی کومې خورځې پسې یا خپلې لور پسې پریشان دي چې هغه ورته الله کور ته صحیح سلامت واپس راولي په خوشحالو سره. وایي چې اصلي مسلمان هغه دی چې د بل په دردمن شي. کچری زمون په زړه کې چا د پاره درد نه وي بل په مسلمان په تکلیف کې وي او مونږه هغه د پاره کا نور څه نشو کولای دعا هم ونکو نو د قیامت په ورځ کې به د دې جواب الله ته ورکو. ولې چې زمون په وس کې نور هیڅ هم نشته خو چې الله تدبر سونه اوچت کو او د هغه خور د پاره یا د هغه مظلوم د پاره چې هغه ډېر بے وسه وي الله نه علاوه څه اسرا نه لري او مونږه په دعا کې هغه یاد نه کو یا هغه د پاره دعا ونه غواړو د قیامت په ورځ کې به مونږ الله ته څه جواب ورکو. نو دې د وجینا زما ټول څومره چې زما سبسکرایبر دي زما هغه ته درخواست دی یا زما ویډیو چې څوک هم اوري که هغه زما سبسکرایبر دی او که زما سبسکرایبر نه دی هغه نه زه دا درخواست کوم چې مونږ ټول هغه خور د پاره دعا وکړو چې هغه الله تعالی دې ورته آسان کړي. ولې چې د چا څه اسرا نه وي د هغه اسرا الله وي. وایي چې څلوېښت کسان په یو دعا باندې امین ووایي نو الله هغه دعا قبلوي. نو دې د وجې نه چې هغې خور دپاره څوک هم دعا وغواړئ نو امین په لازمي یایئ. که هغه تاسو په جمعیات کې وئ، که هغه تاسو په کور کې وئ، که هغه تاسو په ګشت کې وئ، که هغه تاسو په مرکز کې وئ، چېرته هم وئ نو تاسو په دعا باندې امین وایئ چې الله تعالی دې دغه وله مشکلات آسان کړي. ولې چې که هغه وله میسیجونه ما تاسو ته در وړاندې کولی شئ نو تاسو په خپله هم ورته ډېر زیات جوړېدلي وې. زه پیاله داسې یو میسیج دی چې اکثر ماته محبوب دپاره یا رشتې دپاره په وټساپ باندې میسیجونه راځي. خو دا پیاله د یوه داسې خور ده چې داسې میسیجونه یې ماته وکړل چې ډېره زیاته پریشانه او ډېره زیاته خفه وه. نو د ده په هم باندې د ما زړه غمګین شو. نو دې لپاره ما دا تعویض هم راوړلو او دا ویډیو مې هم جوړه کړله چې تاسو هر یو هغې خور دپاره دعا وکړئ چې الله دې هغې مشکلات آسان کړي، چې کوم امتحان په هغې خور راغلی دی الله دې ورته هغه امتحان کې آساني کړي او الله دې ورته په هغه امتحان کې کامیابي ورکړي او چې څومره پریشانۍ دي الله یې خپله قدرتونو سره حل کا. زموږ په وس کې دومره دی چې موږ هم هغې دپاره دعا وکړو. اوس دې باندې راځو چې کله تاسو څوک هم په خفګان کې وګورئ که هغه تاسو پیژنئ او که نه یې پیژنئ نو کم از کم تاسو دومره کوئ چې لاسونه اوچتوئ اور الله نه هغه دپاره رحم غواړئ چې الله په هغه باندې رحم وکړي. ولې چې موږ نن سبا داسې خلک مسلمانان اکثر داسې ما ډېر خلک کتلي دي چې خودګرزي ورکې راغلي ده. بل انسان کمري نو اوبه د ده په لاس کې وي دا ورته اوبه نه ورکوي. که څوک په ګولیو باندې ولګي نو د هغه هیلپ ته څوک نه ځي. که څوک بېوسه وفات شي نو د هغه جنازې له څوک نه ځي. د چا په درد باندې څوک نه دردېږي. وایي چې څوک د پیژني نه او ته هم نه پیژنې نو بیا چې کله تاسو دعا هغه دپاره وکړله او الله دې تاسو د خولې دعا د هغه په حق کې قبوله کړله او تاسو هغه نه پیژني هغه تاسو نه پیژندي بیا هم تاسو دعا د زړه د ګهرایۍ نه وکړله نو وایي چې د قیامت په ورځ کې به تاسو وله هغه ګناوانې معاف شي چې کومې تاسو نه په غلطۍ کې شوي دي. نو دې د وجې نه تاسو که څوک پیژنئ او که نه پیژنئ هغه دپاره دعاګانې لازمي کوئ که هر څوک وي. وایي چې دعا الله قبلېږي چې ته کله په دعا کې د بل خیر وغواړې. الله یې چې ته زما په مخلوق باندې رحم وکړه زه به په تا باندې رحم وکړم. موږ نن سبا چې څوک عمره هم یو لاسونه اوچت کو صرف ځان دپاره دعاګانې وغواړو. نور مسلمانان چې څومره په تکلیف کې وي موږ ته د هغه تکلیف ته دومره نشو ویلی چې الله ته یې د تکلیف نه آزاد کړي او ټول باندې خپل رحم وکړي. زموږ زړونه ولې دومره سخت شولو؟ ولی چې زمونږه نن سبا ایمان ډېر زیات کمزوری دی. په خولې خو مونږ مسلمانان یو خو په زړونو کې یو بل دپاره کینه بغض لرو. تر دې حده پورې چې پلار دې زوی سره نفرت، زوی دې پلار سره نفرت، ورور دې ورور سره نفرت، خور دې خور سره نفرت. نو چې خلک په رشتو کې نفرتونه شروع کړي نو د بغیر چا دپاره به زمونږ سره څه ودرېږي. که څوک په تکلیف کې وي اکثر خلک هغه ما ډېر زیات کتلی دي چې هغه انجوای کوي او داسې کې ما د داسې خلک هم راغلي دي چې یو وایي چې دلته داسې تعویض وکړه چې د ده مشکلات آسان کړي او چې چا دپاره دا راغلي وي چې دلته داسې تعویض وکړه چې مشکلات یې آسان شي. همغه چې کله مونږ ته راشي نو وایي چې داسې تعویض راته وکړه چې د ده په کور کې جنګ جګړې شروع شي او ده په مصیبت کې هم مبتلا شي. یعنې یو یې ښه غواړي بل یې بد غواړي. نو دې د وجې نه زه تاسو ته وایم چې په خپل زړه کې لږ رحم پیدا کړئ. که هغه په فیملی کې وي لږ رحم ستئ او که بهر وي
یا تاسو یې پیژنئ یا یې نه پیژنئ. ولې چې که نن تاسو زړونه سخت کړل نو هېڅ خبره نه ده. نن ستاسو زړونه د 2 ورځو د زندګۍ کې سخت شولو. موږ دا څنګه بیا یقین ساتو چې کله جهان ته لاړ شو د محشر په ورځ کې به موږ باندې الله رحم وکړي. ولې چې موږ د هغه مخلوق باندې رحم ونه کړو، زموږ په زړه کې د هغه مخلوق دپاره رحم پیدا نه شولو، نو هغه جهان کې به الله په موږ باندې څنګه رحم وکړي. الله دې موږ ټول معاف کړي. الله تعالی دې موږ ته د عبادت کولو توفیق راکړي. او چې څومره مصیبت کې خلک مبتلا دي الله دې هغه ټول آزاد کړي. الله دې په خپل فضل او کرم وکړي. او چې څومره بیماران دي الله دې ټولو ته شفا ورکړي. او چې څومره خلک خفګان کې دي الله دې ټولو نه خفګان ختم کړي. الله دې ټولو تکلیفونه په خوشحالیو کې بدل کړي. او چې څومره وفات شوي دي الله دې ټولو ته مغفرت نصیب کړي. الله دې ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي. او چې څومره ژوندي دي الله دې ټولو ته د هدایت د نیکۍ لارې وکړي. هر یو انسان خپل اعمال وګوري چې څومره ګناوانې موږ نه کېږي، بیا هم الله په موږ باندې رحم کوي. نو دې د وجې نه زه تاسو ته وایم چې تاسو خپل اعمال صحیح کړئ، خپل د عبادت ته زور ورکړئ، قرآن تلاوت ته زور ورکړئ. د مرګ هېڅ پته نه لګي چې څه ټیم هم راتلی شي. نو الله دې موږ ټولو ته اسانه کړي. آمین ثم آمین. اوس زه تاسو ته یو وظیفه در کومه. که دا وظیفه تاسو وکړله او کوم مقصد دپاره یې کوئ یا یې تاسو هسې د زړه نه کوئ، نو دې وظیفې سره به د تاسو ټولې بند لرې کولاوي شي. که د چا په عبادت کې زړه نه لګي نو الله به یې ورته هدایت وکړي. الله به یې د شیطان د شر نه محفوظ ساتي، د نفس دښمنۍ نه به الله لرې ساتي. دې د وجې نه تاسو عبادت ته ډېر زیات زور ورکړئ. کله چې تاسو د سحر لمونځ وکړلو یعنې د فجر لمونځ تاسو وکړلو، بیا به تاسو په جانماز باندې کینئ، سورت یاسین به راولئ. اکثر به تاسو د علماو نه اورېدلي وي او تاسو ته به پته هم وي چې سورت یاسین چې کوم دی دا د قرآن والا زړه دی. نو چې تاسو د قرآن په زړه باندې سبی او مقام ورت کوئ، نو تاسو سوچ کوئ چې قرآن به څومره خوشحالیږي او قرآن چې چا نازل کړی دی الله به څومره خوشحالیږي او چې په چا نازل شوی دی هغه به څومره خوشحالیږي. نو دې د وجې نه د سحر په وخت کې تاسو 11 ځل درود ابراهیم محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې وایي. بیا تاسو د سورت یاسین ولا ورت شروع کړئ. نو 11 ځل به تاسو سورت یاسین وایي او که څوک په سورت یاسین کې سلووي نشي ویلې نو هغه د بېشکه یو ځل سورت یاسین وایي. او بیا چې کله تاسو یو ځل سورت یاسین ویلو نو 11 ځل به بیا تاسو درود ابراهیم وایي. نو ان شاء الله چې د تاسو کوم مصیبتونه وي، کم آفاتونه په تاسو روان وي، نو الله په خپل قدرتونو سره تاسو د هغه مصیبتونو او آفاتونو نه محفوظ وساتي. او د تاسو په خپل زړه ته وګورئ چې په هغه ورځ تاسو ته څومره چین او سکون او خوشحالۍ ملاویږي. اوس هغې خور ته دا وایم چې تاسو د انا لله و انا الیه راجعون ولا ورت ډېر زیات کوئ چې څومره هم تاسو کولی شئ. او تاسو د استغفار ولا وظیفه هم ونیسئ. په ورځ کې 1313 ځل تاسو د استغفار ولا ورت کوئ. نو ان شاء الله که څه ګناهونو کې تاسو باندې امتحان راغلی وي نو الله به تاسو ګناهونه معاف کړي او تاسو له چې کومه بچی ده هغه به تاسو ته الله تعالی خپل قدرتونو سره تاسو کور ته راولي او په تاسو به خوشحالۍ راشي. اوس که تاسو غواړئ د دې تعویض ولا اجازت نو زما د اړخه تاسو ته د دې تعویض اجازت دی. د تعویض لپاره به زه چاته نه وایم چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ. زما د چینل سبسکرایب نه کوي نو تاسو ته زما د اړخه د تعویض روحاني اجازت تعویض چې څوک هم کوي هغه ته به ان شاء الله تعالی په حکم سره دا تعویض رزلټ ورکوي. او که په صحیح طریقې او په صحیح چال او په صحیح وخت وکړلو. تاسو په کمنټ کې الله اکبر د ثواب په نیت لیکئ. بقیا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاویږم. تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.